د اسلامي امارت لپاره بد خبر. امریکا د اسلامي امارت د مخالفانو ملاتړ وکړ. د امریکا د استازو جرګې د اسلامي امارت پر ضد مهمه پریکړه لاسلیک کړه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت له 2021م زیږدیز کال راهیسې په افغانستان کې واکمني لري، خو له هغه وخت راهیسې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوې. اوس د امریکا د استازو جرګې یوه نوې پریکړه د اسلامي امارت لپاره یوه بله مهمه ننګونه راولاړه کړې ده. د دې پریکړې له مخې د امریکا کانګرس د اسلامي امارت پر وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی او د هغوی پر ضد لاسلیکونه راټول کړي دي. دا پریکړه په اصل کې د هغو ډلو او څیرو ملاتړ ته اشاره کوي چې له اسلامي امارت سره مخالفت لري. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړي پر دې باور دي چې اسلامي امارت د ښځو او بشري حقوقو او د افغانستان د وګړو د سوکالۍ لپاره یو جدي ګواښ دی. د دې پریکړې موخه د اسلامي امارت پر واکمنۍ فشار راوړل دي چې هغوی د خپلو سیاستونو او کړنو له امله باید نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي. له دې پریکړې وروسته داسې ښکاري چې امریکا غواړي په څرګند ډول هغه ډلې او کسان ځواکمن کړي چې د اسلامي امارت پر ضد مبارزه کوي، په ځانګړې توګه هغه څوک چې د سیاسي یا وسلوالو مخالفتونو په لټه کې دي. دا د اسلامي امارت لپاره یو جدي سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیک ګواښ ګڼل کیږي، ځکه دا پریکړه ښیي چې د اسلامي امارت پر وړاندې نړیوال مخالفت ورځ تر بلې ډیریږي. د امریکا کانګرس په دې برخه کې نه یوازې سیاسي ملاتړ څرګند کړی، بلکې دوی غواړي چې د اسلامي امارت پر ضد یو ستراتیژیک او نړیوال کمپاین هم په لاره واچوي. د امریکا د استازو جرګې دغه لاسلیکونه او پریکړه به د اسلامي امارت لپاره یو مهم خنډ وي. د نړیوالو بندیزونو او فشارونو ډیریدو د اسلامي امارت واکمني له مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده او د امریکا وروستی ګام دا ستونزې نورې هم جدي کولی شي. سربیره پر دې دغه پریکړه به د هغو افغانانو لپاره چې د اسلامي امارت مخالفت کوي یو مهم سیاسي او معنوي ملاتړ حساب شي. د دې په پایله کې د اسلامي امارت راتلونکي نور هم له ننګونو سره مخ کېدای شي. د امریکا د استازو جرګې له لوري دغه لاسلیک د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په لاره کې لا نور خنډونه جوړوي او ښایي د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ اړیکې لا ډېرې کړکېچنې کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.